دنیا چې الله پیدا کړی ده نو دو سیزونه الله دنیا سره لازم پیدا کړی دي، یو شیطان او د انسان نفس، او بل خوا د رحمت فرشتي او پیغمبران. شیطان او نفس دا یو طرف ته دي، او دا الله فرشتي او پیغمبران، او بیا په پیغمبرانو کتابونه دا بل طرف ته دي. شیطان او نفس په سړي زور لګی چې د الله نه یې لرې کړي، او الله د خپلو فرشتو او د پیغمبرانو په ذریعه زور لګی چې دا انسان ځان ته رانږدې کړي. دا مقابله شروع ده. د شیطان او د نفس زور ته باطل وای، او د پیغمبرانو او د فرشتو زور ته حق وای. نو ظاهر کې کله حق له غلبه راشي ظاهر، او کله باطل له غلبه راشي. خو قرآن شریف کې الله فرمایي چې اخیری انجام د حق د غلبې دی، او باطل به همیشه د پاره ختمیږي. یعنی نتیجه د حق د بری کېدو ده او د باطل د ختمېدو ده. د دنیا تاریخ که تاسو که د حضرت نوح علیه السلام نه شروع که د باطل څونه غلبه راغلی وه چې نوح علیه السلام غریب بهر ته نشو وتی، ټوقې به یې ورپورې کولې او خنداګانې به یې ورپورې کولې، او د به دعوت که او 900 کاله خپل قوم ته تبلیغ کړی و. 900 کاله لږ شی نه دی. یو سړی یو ورځ په خبرو تنګېږي، یو 2 ورځې به وکړي او میاشت به وکړي او بیا تنګ شي. 900 کاله د قوم خیر لټاو، او دې قوم 900 کاله د پورې خنداګانې کړي دي، وهلې دي، کنځلې ورپسې کړي دي، او سپکاوی یې وله کړی دی. او چې د الله په حکم کله بیا نوح علیه السلام کشتی جوړوله، نو دې خندا ته یې ګوره چې په کشتی کې به یې وله متیازې کولې او ټوقې به یې کولې. اوس پورې پیغمبر وې، اوس ترکان شوې. اوس خو تا وې زه پیغمبر یم، اوس دې ترکاني شروع کړه او کشتی جوړې. دا ټوقې او خنداګانې کولې، او راتلل به د ورځې او د شپې، او د نوح علیه السلام په کشتی کې به یې متیازې کولې او غول به یې پکې کول. یا الله نوح علیه السلام خدای ته لاس پورته که پروردګاره دا خو زه په لوی غضب اخته د دې قوم د لاسه، د خدای را طرف نه رحمت دی، خو د قوم د طرف نه لوی غصه ده. دا کشتی خو ما ستا په حکم جوړه کړه، او تا راته ووایي چې زه به په دوی سیلاب راولم، او تو مسلمانان به دې کشتی ته خیجې. دې کې به څوک وخت تېروي؟ دا خو ټول د اودسماتې نه ډکه ده، او ډیران به یې کته او راوړه کشتی کې به یې چو، او گندگی به د دنیا کتلا به هغې کې چولا، او څاروي به مردار کته راوړه به کشتی کې به یې چولا. پروردګاره دې کشتی کې به زه وخت سینګ تېروم، دې ته به سینګ خیجم، دا پاکه کم او که زه څه وکم؟ ما درته ووایي غلبه د چای د حق. په مسلمان ازمایشي مسلمان پیدا په دنیا کې دی لده چې په ده به امتحانونه راځي، کله به بیماری پې راځي، دا به خامخا راځي، او کله به په ده باندې د بندره طرف نه تکلیف راځي، او کله به په ده باندې مالی مشکلات راځي، او کله به په ده باندې د خدای را طرف نه ازمایشونه راځي، دا به خامخا راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء، وی د ټولو خلقو نه زیات په ازمایش او د دنیا په کړاوونو کې پیغمبران پراته دي. حضرت ایوب علیہ السلام تو گوره څنګه بیماری په غریب تیره شو. حضرت یونس علیہ السلام تو گوره د کب ګیړې ته ورسېد، ګیړه د کب وله جیل خانه شوه. نو اشد الناس بلاء الانبیاء، د دنیا مصیبتونو تکلیفونه سخت په پیغمبرانو راځي. ثم الامثل فالامثل، بیا چې پیغمبر ته څوک زیات نږدې هغه مره به تکلیفونه په هغه راځي. بعضې خلک مونږ ته راشي شکایت وکړي، یره جي ما خو مونځ اودس شروع کړی دی، او زکات هم ورکوم، او صدقم ورکوم، او روجیم نیسم، او ذکر و اسکارم کوم، او جی طبیعت میں قصه میں گڑا وڑا شوی ده. کله مالی تاوان کې ګیرم، بیماریم را باندې راځي، بچی مې نه جوړی، او چې نیکي مې نه کول هر څه ټیک ټاکو. مونږ وایو دا د نیکۍ د قبولیت نښه ده، نیکي دې قبوله ده، خدای دې ځان ته نږدې کوي. او دا یاد وساتئ ورونو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا دنیا تکلیف پہ انسان راغے دے پہ صبر کئی، اللہ پہ دا دن گناہ رجائی، او دا خیرت مرتبے پہ خدا پاک بلند. یو صحابی نبی علیہ السلام مبارک سرناستو، او پیغمبر علیہ السلام دا دی تکلیفونو دا مصیبتونو ذکر کاو،
صحابي ورته څه وایي وما الاسقام یا رسول الله د الله رسوله بیماری څه ته وایي والله ما مرضت قط قسم په خدای که په ما خو چتم تکلیف راغلی بیماری پکې څه ته وایي حضور پاک ورته فرمایي قم عنا فانک لست منا موږ نه پاسه زموږ د ډلې نه پاسه شابه چې زموږ د ډلې نه نو خامخا تکلیف به در باندې راځي د مال به هم راځي او د بدن به هم راځي او په اولاد کې به هم راځي یو صحابي و د هغه بیبي وه د دواړو یو بل سره ډېره مینه او محبت و دومره محبت و د دواړو یو بل سره چې لکه د ښه خاوند او د ښه ښځې یو بل سره کومه مینه او محبت وي او ښځه هم د دې خاوند ډېره خوښه وه او د خاوند د دې ښځې هم د خپل خاوند ډېر زیات خوښ و او د ښځې د دې خاوند ډېر زیات خدمت به کو چې کور ته به رادن نه شو بس لوټه به یې ورته لاس کې نیولې وه ډوډۍ به یې ورته لاس کې نیولې وه که ده به د خولې نه خبره نه ویستې نو ښځې به وله شی راځغلو دقه رنګې د دې خاوند هم دا ښځه خوښه وه چې د ښځې د خولې نه به ټکې نه وتې چې ده به وله فورا هغه پوره کو د مینې ژوند یو بل سره تېرېده یو ځل سره دواړه کور کې یو بل سره ناست دي دا خاوند یې ښځې ته وایي وایي ښځې داسې مینه به د چا یو بل سره لکه زما ستا چې ده یاره وایي ګمان نه کوم زما ستا یو بل سره ډېر محبت او ډېره مینه ده خو یې خاونده ستا لږه کمه ده نه ښځې دا څه وی نو وی کوس مې درته یو شی یاد که یو خبره مې درته ووایي وبه یې نه منې وی ستا خبره نه منل ته خو ما ته لاس په نامه ولاړې او زما هر خدمت کې او زه به ستا خبره نه منم قیصه اوږده خو دې درته بالاختصار ویم وی وایه څه وی وی واده وکړه وی واده مې ده د سره وی ګورې هسې نه واده وکړې او بیا راله هغه خپله خبره پوره نه کړې وی ګوره بې وادې زه ستا خبره پوره کوم او چې تا رانه واده واخېسته نو خامخا به پوره کوم وی ښه ماله طلاق راکړه ما جدا کړه خاوند حق دک حیران شو ښځې لیونی که روغې چې چېرې در باندې شو زما نه څه نیمګړتیا محسوسه نه زه دې بدې شم نه خوښ مې ډوډۍ دله راوړم او ډوډۍ هم راوړې جامه چې تا کومه غوښتې ده دله راوړم او هغه هم راوړې په مانځه او دس ته نه یم خوښ نو مونځ او دس روجې هم نسم وی نه دینداره مې په دیندارۍ مې هم خوښې غصه قسم چاته مې درته خوړلی دی غصه مې درته کړې ده وهل ټکول وی نه دا دې هم نه دي کړې بیا طلاق ولې غواړې بس وی ګوره زما ستا خبره ده تا ما ته ووې چې کم شی غواړې در کوم بدل او ما د نو طلاق غوښتې مال طلاق راکړه وی بل څوک څوک دې خوښ دي وی ښځه ورته وي زما دې د الله په ذات قسم یې که په دنیا کې مې ستا نه بل څوک زیات خوښي ښه نو چې زه طلاق در کړم زما نه دې بغیر بل څوک خوښ هم نه دي ته به کې څه زه خو دې حیران کړم څه دې ضرورت دی وایه څه نیمګړتیا دې ما نه لیدلي ما ته هغه وه چې دله پوره کړم او که زما په ذات کې د څه نیمګړتیا نو بیا مو وایه چې دله پوره کړم او که زه دې نیم خوښ او هسې زما د مخ د وجې نه وی چې ته مې خوښې نو ام وایه زه پرې نه خفه کېږم بیا هم طلاق در کوم نه نیم خوښ سیک ته بل څوک به دې خوښي وی دا ټول نشته زه درته د الله په ذات قسم خورم چې خوښ مې مې هر څه مې پوره کې او چې څه مې ویلي دي زما نه په دې مخ د ځمکه بل څوک ستا نه زیات خوښ هم نه دي په بندګانو کې نبي علیه السلام نه پس خو بس تا یو ټکې ووي او زه هغه ټکي متعلق تا نه طلاق غواړم وی ښه داسې کار دی راځه چې ځو نبي علیه السلام سره مشوره کوو حضور پاک مبارک خو جمع دی موجود دی هغه نه به تپوس وکړو ته به هم خپله خبره وکړې زه به هم وکړم که وایي چې طلاق والا ورکړه خو ډېره ښه ده او که وایي چې مو ورکوو نه به در ویده چې ځو دواړه روان دي سړی ډېر فکرمند دی چې خدای دا څه په مصیبت کې مبتلا شو ښځه څه دماغو کې رالل څه چلو شو په لاره روان دي د خاوند خو ټینشن کې دی سوچ کې دی فکر کې دی یو تینده کې وخوړه او په ځمکه راپرېوت او چې راپرېوت دا وجود یې وینې شو او وینه ترې روانه شوه دې ښځې زر لاس ورکړه وروچت یې کړه او وینه یې پاکه کړه راځه سړي وایي طلاق نه غواړم یا ښځې څه مسله دې جوړه کړې ده ته روغه یې وی او روغه نو تا خو زه په مخه کړم چې نبي علیه السلام نه تپوس کو اوس وی طلاق نه غواړم څه چلو شو وی ما د پیغمبر علیه السلام مبارک یو حدیث اورېده حضور پاک فرمایي چې کم انسان باندې په دنیا کې تکلیف نه راځي بیماری او کړاو نه راځي دی د خدای نه لرې دی خدای ته نږدې نه دی نو ما پتا چې ته بیماری نه ده لیدې درد مې د باندې نه دی لیدې تکلیف مې د باندې نه ولیدې نور خو ډېر ښې زما ډېر خوښې ډېر خشته ډېر زما خدمت کې خو دا مې در کې نه ولیدې نو ما چې د خدای نه لرې دا خاوند نو زه پې څه کوم د خدای نه لرې دی زه به پیسو کوم خو صحابیات و که نه هغه خلک و بیبیان هم د نبي علیه السلام صحابه وې صحابیات و
نو ما چې د خدای نه لرې نو زه در باندې څه کوم چې درز دې وخوړه او وینه درنه وورته که نه نو پته ولګېده چې خدای ته نږدې نه غواړم طلاق. اشد الناس بلاء، د ټولو خلکو نه زیات تکلیف او مصیبت په پیغمبرانو راځي، الانبیاء ثم الامثل فالامثل. نو ډېر خلک راشي یاره جي چې نیکي مې نه کول هر څه ټیک ټاک و، اوس مې تهجد شروع کړی د تسبیح مې لاس کې هغې شي ذکر و اذکار کوم، علماو سره ناسته پاسته کوم، ستاسو درس لم کله کله راشم او جي بیا هم کله بچې نه جوړه او کله په تکلیف کې یم او کله ذهني ټینشن، ویم دا د قبولیت نښه ده. پوه شه چې دا اعمال د الله ته قبول دي، الله دې ځان ته نږدې کوي او پیغمبر ته دې نږدې کوي، او چې څومره خلک الله او پیغمبر ته نږدې وي د دنیا تکلیفونه به راځي. یو سړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي عرض کوي د الله رسول زما در سره ډېره زیاته مینه ده. اوره دې حدیث ته متوجه شه. وی ته رښتیا وې او وی ښه که ما سره دې مینه نو د فقر او د تکلیف دپاره بوجه تیاره کړه. که ما سره دې مینه نو د فقر او د غربت او د تکلیف دپاره بوجه تیاره کړه. چې د کوم انسان ما سره مینه زیاته ده نو هغه ته به تکلیفونه او مصیبتونه داسې په منډه ور روانې لکه سیلاب چې خپلې منتها ته په منډه روانې. دا به نه وی چې دا جوړ د خدای زه بدي شم. که ته پکې چغې وې او فریادونه کې نو واقعي چې بیا دا تکلیف د خدای قهر او غضب دی، او که ته پکې صبر کې او وی چې دا تکلیف د الله نه دی، الله راوسته او الله به یې لر کوي، دا د خدای قهر نه دی، دا د خدای رحم دی، خدای دې ځان ته نږدې کوي. مسله به دې سره ذهن اغشتي انشاءالله. نو حضرت نوح علیه السلام هم غریب په پریشانۍ کې دی چې خدای زه څوک هم دې قوم سره دا کشتی به جوړه کړه، دې کې به ژوند څنګه تېروم، دا مسلمانان به څنګه ورخېجوم. ګوره مصیبت تکلیف خو په پیغمبر شته، غلبه د حق د آخره کې. الله وی دا زما کار دی، ته کشتی جوړه کړه. چې کشتی جوړه کړه وی دې قوم سره دې څه وکړم، قوم ته خو به اوس خیرې وکړم، ته به الله قبول کړي، خو دې کشتی ته به څنګه خېجم. د شپې چې د یو کس ته پاکشتی کې خدای پاک پې مرض راوست د نوح علیه السلام ته قوم. داسې بیماري پې راغله د سرمنې دا بیماري چې خارخ پې ولګېد او دانې پې راووتې او دننه په ژبه هم راووته او په کولمو کې هم بیماري راووته. داسې بیماري د سرمنې کینسر، لاسونه خپې به یې ګرول او نو نو وینه اوبه به تې بهېدې. علاج د یو بل نه ولګېد بې د مسلمانانو نه باقي د نوح علیه السلام ټول قوم په دې مرض کې مبتلا شو. وبا غوندې مرض و، ژبه هم پخه شوه، دانې راوختې، په لاسونو هم راوختې، دننه هم قصه ګډه وړه شوه، علاج کې نه جوړېږي. یو کس هم په هغې کې حرامي تللی دی او د هغه کشتی په غاړه ناست دی او دسمات یې پکې کوي، پکې ورښویدلی دی، په کشتی کې پرېوته، په هغه خپلو غلو کې او په هغه متیازو او په ګندګۍ کې ځان چې ترې راووته او لاړ وی لمبل جوړ شو. هلکه دې سره خو زه جوړ شوم د کشتۍ سره، تلل به پکې به یې غوپې والې، ورتلل به هم په هغه کشتۍ کې به غوپې والې، ښځې به هم تلې او سړي به هم تلل او بیا دننه هغه اوبه به یې څکلې چې دننه وجود هم ورسره جوړ شو. الله به جوړول د پلیت دپاره پلیت علاجي، پلیت دپاره پاک نه، پلیت دپاره پلیت علاجي، هغه څه به جوړېدل. باخره کې د کشتۍ هغه ګن خلاص شو، دوی لا پکې مرضونه شته، بیا به د بار نه په بالټو کې اوبه راوړئ او کشتۍ به وینځله، هغې باندې به په غاړه اوبه اچولې، صفا کوله به وینځله به او په هغه چې داسې پیشي شکله لکه سړی چې خپل پلیټ پاکوي او خپله جامه پاکوي، د هغې نه پس څنګه چالو شو. وګوره کشتۍ داسې تام نه شوه پاکولی لکه چې ما درله پاکه کړه. کولی شي الله که نه شي کولی؟ د الله ډېر لوی قدرت دی. وی اوس څوک هم وی رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک. خدای چې دې کافرو کې یو هم پرې نه دی. الله که دا پاتې شو دا اویا سده پاسه ما مسلمانان کړي دي، الله دا راله واپس ګمراهان کوي، خواري مې ډب ته غورځېږي، دا واپس کافران کوي راته. ولا یلیدو الا فاجرا کفارا. او ډېر صبر مې وکړه چې بچي به نیکان پیدا شي، نو چې هغه بچي او نوسي ته کم پیدا شو هغه دوی نه زیات پالیفلامو دي، هغه لارامیان دي، نو بچو نه هم د خیر تمه نشته او دام راله نقصان را کوي. الله وی ښه او کشتۍ ته دې مسلمانان خېجوه، د اوبو په ځای کې په تنور کې الله اوبه راوخېجولې، اسمان ته حکم شو اوبه راووروه، ځمکې ته وی اوبه راوکوټ کوه. نوح علیه السلام سره د هغې مسلمانانو الله بچ که او باقي قوم ټول مردار تباه هلاک شو. الله نه وی ان الباطل کان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اخیری نتیجه بیا د حق او د باطل په جګړه کې د چا ګټه ده؟ بیا د حق باطل ختمېدو ده.
ازمایش پر راځي په پیغمبر راغلی په موږ به څنګه نه راځي د پیغمبر په بچو راغلی په موږ به څنګه نه راځي موږ خو خدای ته د پیغمبر نه زیات نږدې نه یو پیغمبران زیات نږدې دي حضرت ابراهیم علیه السلام ته وګوره څومره تکالیف د وطن نه ووته پلار وشړه ځه وهجورني ما پرېږده په مخه دی ښه قوم وشړه او په خپله به یې پلار ته آزر او نمرود بادشاه ته به وی بادشاه سلامت ګورې زما دې زوی کې دا نقصانات دي ښه ستا د خدایانو بد وی او که سبا درته پته ولګېده نو چې ما پکې نه رانیسي ما غاړه خلاصه کړې ده دومره یېرېدل د بادشاه نه هغه بیا هم ابراهیم علیه السلام لګیا دی د هغه خپل حق خبره کوي چې تاسو دا کم بوتان یې جوړ کړي دي او تاسو ورته خدایان وایې ظالمانو جواب قدرې نشي در کولی خبرې در سره نشي کولی ډوډۍ به څه درکړي او بچي به څه درکړي په خپلو لاسو متراشل ای قمقلوسس په کم طرف روان یې دې ته خبره ورسېدله چې دی یو ځل میلې له تلل ابراهیم علیه السلام ته وایي موږ سره میلې له نه دی وایي اني سقیم زه بیمار یم بیماری د جسم هم ده او د ذهني هم ده ذهني ټینشن کې سوچ کې پروت یم خوشحالۍ له میلې له خو هغه څوک دی چې بېغمه یي چې کوم سړی په غم او سوچ کې پروت دی خوشحالی څه کوي زه په غم سوچ کې پروت یم چې خدای ټول قوم مې دوزخ ته روان دی او ستا په مقابله کې بوتان رایستی دی هغې ته خدایان وایي دې کې ماله میله خوند راکوي لړل میلې له او چې کله به تلل نو یو لویه مندر یو مندر د بوتانو ځای و هغې کې واړه خدایان هم و غټ هم پکې و نو دوی به خوراکونه راوړل په هغې کې به یې کېښودل وایي چې دا برکتي شي زمونږ دا خدایانو نظر پرې لګي برکتي شي نو چې بیا به واپس د میلې نه راغلل نو بیا به یې هغه خوراکونه خوړل خو چې دوی څنګه میلې له ووتل ټول د سلمې ښځې نر ابراهیم علیه السلام تبرګې په اوږه کې ورغې په هغه خدایانو باندې لومبې خو چې ورننوت وایي ما لکم لا تأکلون خوراک درته مخکې پروت دی خره بچو خورئ نه خوراک چاته مخکې پروت دی او ورته روژه دې نیولې ده خوله دې بنده کړې ده دا خوراک ولې نه خورئ بیا ورته ما لکم لا تنطقون دا خبرې را سره ولې نه کوئ زه درته یم ډوډۍ خورئ او تاسو ما سره خبرې نه کوئ بس تبرګي او چت کا او شورو یې پرې وکړه او ټولې ډړې وړې کړل ټکوسه ترې یې کړل بېغمه یې کړل یو چې کوم مشر پکې وایي پرېښود او بیا تبرګي راواغېست د هغه مشر په هغه اوږه کې یې ویزان کړ او لاړ هوښیار و قرآن شریف کې الله ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین و ابراهیم موږ ته د ماشوموالي نه معلوم نو موږ له پړه کې هدایت اچولی زمیندار ته چې کومه ځمکه معلومه چې دا فصل زرغونی نو پکې تخم کري او چې ورته پته چې دې فصل کې د زرغونتیا شعبې دي د هغې کې تخم نه کري هلکه دې کې تخم نه غورځی وایي دا تخم خوري نو الله ته پته نه لګي چې په چا کې د پیغمبرۍ بوزغلې کرل پکار او چا کې کرل نه دي پکار الله یعلم حیث یجعل رسالته قرآن شریف کې الله وایي ما ته پته ده چې د پیغمبري کوم ځای کې لیږم ځای راته معلوم دی چې دا د پیغمبرۍ قابل دی دا ځای د پیغمبرۍ قابل نه دی ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین وایي موږ ته ابراهیم علیه السلام د ماشوموالي نه معلوم موږ مخکې نه وله پیغمبرۍ بندوبست کړی او موږ وله په زړه کې هدایت اچولی نو غټ بوت یې پرېښود چې دوی څنګه رالل او په مندر باندې ورننوتل چې که خیر اوس به خوراکونه خورو چې ویې کتل نو خدایان یې ټول په غرو کې د غوښو په دې ټکو سترې پراته دي د چا پوزه نشته او د چا غوږ نشته او د چا مخ نشته او د چا سر نشته او مشر ته په غاړه کې تبر پروت دی هلکه دا چا کړي دي من فعل هذا بآلهتنا دومره قمقل دی وایي زمونږ خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده هلکه چې ستا خدای ځان نشي بچ کولی دې تاله به زوی سینګ درکړي او تا به د بیمارۍ نه څه جوړ کړي او مال به څه درکړي دا بت پرست قمقل قوم دی رونو چې موږ غواړو چا نه به غواړو الله نه هر څه د الله په اختیار کې دی مرض به موږ نه څوک لر کوي الله او تکلیف به څوک لر کوي الله او بچی به څوک در کوي الله بل څوک نشي در کولی دا د الله فیصله ده بعضې وخت په دې اخباراتو کې ګورم لیکلي وي ګارنټۍ سره بچی در کوو نجومیان نه اکثر ګارنټۍ سره ګارنټي کے ساتھ 100% ګارنټي او که ونه شو دومره انعام به در کوم الله زم قمقله ها قرآن شریف کې الله وایي یهب لمن یشاء اناسا چې غواړم چاله لوڼه ورکوم ولمن یشاء الذکور چاله هلکان ورکوم او یزوجهم ذکرانا و اناسا چاله هلکان او جنکۍ ګډ وډ ورکوم ویجعل من یشاء عقیما چې غواړم څوک شان کم نه هلک ورکوم نه جنۍ ورکوم چې خدای دا فیصله وکړي نجومي پلار به وکړي ټولې ګډې وړې لګیا دي دا د الله فیصله ده
نو وایي چې رالل قمقلو ته ګوره چې دا مونږ خدایانو سره دا لوبه چا کړې هلکه څنګه خدای دی چې پوزه دې پرې کېږي او غوږ دې پرې کېږي خپله پوزه نشي ساتلی تا له پوزه درکړي خپل غوږ نشي بچ کولی تا به د مصیبت نه بچ کړي یاره وایي سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم یاره وایي یو هلک ته ابراهیم یې نوم دی او زمونږ دا خدایان ډېر په بدو یادوي معلومیږي دا چې همغه کړی دی ابراهیم علیه السلام یې راوست تا زمونږ خدایانو سره دا کار کړی دی انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم ته تا کړی دی ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي یاره وره ما سره څه دي نه ټوپک شته او نه توره شته او نه چاقو شته څوک چې دونه وال کوي خو هغه سره خو داسې لوی که نه هغه کاکا سره ته به هغه سره په اوږه دی او تپوس ما نه کوې خو چې مړی څوک وکړي نو خلک کم سړی رانیسي چې سره ټوپک نو کاکا سره د شي په اوږه دی ته پر هغه د په غاړه کوې ځان او تپوس ما نه کوې ما سره څه تش تور لاس والی هغه بابا را تپوس وکړې بق بق چې سترګې ورته غړی او تبرګې هم په اوږه دی یا خدا چې ته غوسه شوی دی عقل خدا وایي چې دی چې د غوسه شوی دی او شوری په دوی کړه تبرګې هغه سره دی او دا چې وجلې کېدل دی بابا نشو بچ کولی تبر هم ورسره دی تبس ورسره دی او بچي والا خلک ماتی او دې بچ کول نشي کولی تپوس پرې کې کوي دی بابا دا غټ چې دلن تپوس وکړي هلته راته وایي چې دا چا کړي دي ما کړي دي که بل چا کړي دي هغه یو بل ته وکتل چې بابا خبرې کوم ځای کولی شي او بابا نه موږ تپوس څنګه وکړو او بابا تبر په لاس کې څنګه چکولی نو چې کم پکې هوښیار و یو بل ته وایي یاره ګورې موږ ډېر قمقل یو ښه یو بل ته ډېر قمقل یو واقعي موږ قمقل یو ځکه چې دغه بابا ته په تبر په غوږ کې اویزان دی او بچي والا خلکو ماتول داړو تپوس جواب تپوس نه دی کړی دا بچي بچ نه کړی شو نمرود خو پوه و چې شیرانه بل طرف ته ځي یونس ګرفتار کې ابراهیم هم ده کړی دي اورې بلک داسې اورې بلک غرغنډې چې مرغۍ پې د پاسه پر نه شو والی او حضرت ابراهیم علیه السلام یې ورغورځو ګوره ازمایش خو راغی که نه څومره ازمایش راغی د پلار روانه شوه د مور روانه شوه د قوم روانه شوه جیل ته لاړ دا هم نه چې ګنې یو ورځ کې اور ته غورځوي نه جیل کې اچولی دی لوږه پې تېروي تنده پې تېروي تکلیفات ورکوي او بیا چې اور ته غورځوي چې دا به څومره تکلیفي او دومره تکلیف دی چې د اسمان فرشتې پروردګار ته په چغو دي ای پروردګاره په مخ د ځمکه ګورې دقه یو ستا بنده دی ای پروردګاره په مخ د ځمکه دغه یو کس ګورې تا یادوي ای پروردګاره ستا د مخه ورسره د هر چا روانه ده الله ګوره ډېر نیازبین دی ای خدایه بچې که الله فرشتې جاړي پروردګار ته د ابراهیم علیه السلام دومره د هغوی رحم راغی وایي ځای که تاسو امداد کولی شئ تاسو له مې اجازت درکړو وکړئ ورسره امداد الله مونږ ته ووایه مونږ ورسره امداد کوو ځکه فرشتې بغیر د الله د حکم نه هېڅ هم نشي کولی وایي ځای امداد راغله د باران فرشته د زول راله ابراهیم من ته حکم وکړه الله په اجازت راغلی یو زه زول راولم او دا اور دې د اوچتوم او د دې نمرود د دې قوم په دا کورونو کې ورچوم بله فرشته ما سره د باران اوس 2 سکنډه کې باران راولم ټول اور وجلم ابراهیم علیه السلام څه وایي وایي رب شته که نه تاسو نه امداد اما تاسو چې فلا تاسو نه امداد نه غواړم الله مې شته زما په حاله خبردار دی هغه نه هم نه غواړم ماینې ضرورت نشته دومره تکلیف او دومره مصیبت دی په ابراهیم علیه السلام چې فرشتې خدای ته جاړي چې اور کې وغورځوه الله وایي یا نار کوني بردن وسلاما علی ابراهیم چې په الله دې دغه توقع بروسه او یقین وساته الله به دې بیا ملي داسې ده که نه یخشه خو داسې هم نه چې د یخنۍ نه یې مړ کړي ګورې معتدل اور معتدل شو اور مړ شو دې ته روغ راووت بادشاه خو پوه شو چې بل علاج نشته وایي شابه د ما د وطن نه وځه ولې چې دا خلک ټول مسلمانېږي هغه نمرود چې ځان ته خدای وي الله څه وکړل ماشه راغې په دا پوزه کې ننوت او بعضې مفسرینو عجیبه ټکي لیکلی دی وایي ګوډ ماشه مې په یو دغه باندې خپه باندې ګوډو سپېمه کې ننوت سپېمې دلته ورو رپېږي راغې دې ځای کې دا دغه دی خالي میدان دی دا نظره چې پکې راځي دې سر ته راوخته چې راوخت هلته پر کوي وزر یې لقی او پر کوي اوس به څه کېږي هېڅ علاج نشته هېڅ علاج نشته په سر درد دی چغې وایي سترګو نه اوبه بهېږي پوزې نه اوبه بهېږي او پر ورته په دې دماغو کې لا بیل کېږي پرپرکي ورته په دې دماغو کې لګېدلی دی دا د نزلې دا چې کم د هډوکې لاندې دا کلاو ځای دی په دقه ځای کې ورته ماشه ناست دی او پر ورته کوي او په پوزه مو به بهېږي او په سترګه مو به بهېږي سترګه کې د معمولي غوندې یو د ماشي یو خپه پرېوته نو سړی ژوند تېرولی شي خو څه به کېږي چې داسې به یې کړې پر به لږ قلار شو او دل به هم قلار شو سړی یې ځان ته کېنو نوکر اله راشه ما په سپېړه دلته وهه شا به وهه
اوس هم چې څوک ناجوړه شي شا به وي په ما راخېجه زور کوه وي خپه به یې ماته شي ورکه زور ماته دي چې خو درد تیز دی کوي داسې که نه کوي هله وها هغه نوکر هغه خادم چې وی دا زما عبادت کوونکي دی او زه معبود یم څونه ځان یې لوی ګڼو زه خدای یم دا زما رعیت دی دا زما مخلوق دی هغه ورته چپله ونیو په دا سر بیا ټساو چپله یې ورته ونیو په دا سر بیا ټساو او چې په سر بیا ټساو نو د هغې درد سره به هغه درد د سر یو پوټې غوندې لغوندې قلارېده او پر به م لږ لږ قلارېدل نو چې هغه به د چپړه خوا کولو شا به که نه بیا وهه دغه ژوند و ټسه 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 الله ورته وښول چې ته د ما سره همسري کې ته زما په مقابله کې ودرېږې چې زه خدای یم په خدای بیماري راځي زه اوس په هغه چا دې ډبوم چې تا د چا ځان خدای کړی و چې د چا دې ځان خدای کړی و په هغه دې ډبوم په دا سر دې ډبوم په ملام نه په دا سر دې ډبوم یو سور ولې جم دی اخره کې مردار شم مړه شم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اخیری انجام غلبه بیا د چای د حقی باطل ختمیږي عام قانون دی حضرت موسی علیه السلام او د فرعون قصه دې یاد ده موسی علیه السلام راغی فرعون ته کېناست د خدای پیغمبر او تعالی راغلی ایمان راوړه تاسو څه نښه شته څه معجزه پیغمبر سره خو معجزه ای وی او بالکل څه معجزه ده لاس یې دلته کې ومنډه واپس یې راوویسته لاس به برېښنا کوله جادوګر دی قوم سره مشوره وکړه وی صاحب جادوګر دی په دې جادو موږ د خپل وطن نه وباسي د دې خو اسان علاج دی وی دا جادوګران د دې مارا د دې لرګو نه او د دې چوکو نه او د دې پړو نه ماران جوړوي ابه راولو مقابله وکړي ډېره ښه ده جادوګران یې راوستل موسی علیه السلام د اختر ورځې مقرر کړه چې د هغوی کوم ورځ اختر و چې ډېر زیات خلک وي موسی علیه السلام مقصد دا و چې د ټولو خلکو مخکې م پړ کوم چې حق واضحه شي زما ورونو د دې نه مخکې په چنده خان راغلی دي د بره نه په هغې م دا ټیک نه شو کله و پې د بره نه وینه را پرېوته وینه توبې به شتې ای موسی الله ته دې حکم وکړه چې دا وینه بنده کړي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي آیات مفصلات مختلف قسم نښه چې اوبه به اسکلي چندخان به پکې پراتو کویانو کې چندخان کټوی کې چندخان په ګلاس کې چندخ په جګونو کې چندخان رابل موسی علیه السلام لا ګوره د موږ ستا مقابله کېږي هغې پورې ته لږ الله ته ووایه چې صبر وکړي دا خلک بیا ورته راولېږل ډېره ښه ده بیا به څو د هغې نه پس به پې سپږې رالې په سرمنو کې په سرونو کې په ویښتو کې سپږې ګرول به بیا به رایل موسی علیه السلام د درخواستونه به کول د هغې وینه پې راله وینه دومره وینه پې راله چې د دوی چې څومره لوښي کټوی د وینې ډک به و کویان د وینې ډک نو د موسی علیه السلام قوم بن اسرائیل هغې له به دا شی نه و دوی له به نو چې دوی به چا سره دوستانه و پکې هغه له به رالل ای ته د خپل کوینې یو جام اوبه راکړه زمونږ کوی کې خو وینه ده ډېره ښه ده اوبه به یې وله راوویستې اوبه وې چې د بني اسرائیلو د موسی علیه السلام د قومي د لاس نه به د فرعون د قوم لاس ته واوړېده بیا به وینه شوه تر دې حده پورې چې د موسی علیه السلام یو قومي ودرېږه زه په خوله کې دله اوبه در کوم په خپله خوله کې اوبه راواغېشتې او د فرعون د قوم سړي له په خوله کې واچولې هغه د موسی علیه السلام د هغه قومي په خوله کې اوبه وې چې د هغه جب خولې ته ورسېدې وینه وه درنو ګورې د خدای د عذاب نه ویرېږي زما د قسم که الله په قهر شو خدای قسم که څوک ته مونږ بچ کړي دغه سیلاب تاسو نه لیده په دې سوات کې په دې کوڅو کوڅو کې په کومو کومو ځایونو راغلل او څومره بلډینګونه یې ونړول او په دې ځمکو رالل څونه خاوره یې راوړېده دا خاوره اوس نه اوچتېږي د پټونه څومره آبادۍ او څونه خلک او دې زلزلې ته مو نه کتل په مانسهره کې چې راله څومره غټ غټ بلډینګونه په ځمکه ننوتل ښه به ارام سره ودې یو غرض به ناري شي بیا به څه کوې دا بچي زمونږ د الله په اختیار کې دي داسې ده که نه مونږ د الله په اختیار کې یو زمونږ دا غم دا د خدای په اختیار کې دی زمونږ خوشحالۍ الله سره دی زمونږ وجودونه دا ټول الله سره دی خدای ته رجوع کې رڼو ګناه نه توبه وباسئ الله په ګناه خفه کېږي او چې څوک الله ته رجوع کوي پې خوشحالېږي خدای زمونږ نیکي نصیب کړي مولا خان خدای راوستل دومره ډېرو چې د هغې نه ګزاره نه کېدله په دې ټولو ګورې الله ګزاره کوي او تکلیفونه څومره په دوی غریبانانو تېر شوي دي په موسی علیه السلام د خپل وطن نه لاړ پیاده مدین ته پیاده دی پیاده جامع کمزورې ده پیزار کمزورې ده سر تور دی په میلونو مزل کوي الله ته درخواست کوي ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا خدای ډېر محتاج یم لس کاله د شعیب علیه السلام خدمت وکړه مور دلته یوازې پریشانه رور یوازې پریشانه بچې ته لاړ چې ماشوم دی قرآن شریف کې الله وفتناک فتونا
ای موسی تا باندې ما ډېر ازمایښونه کړي دي ماشوم دې په صندوق کې غورځېږي او بني اسرائیلو کې فرعون حکم کړی وی چې کوم هلک پیدا کېږي وجنې هلکان یې وله څونه ووجل دا تکلیفونه راغلل اخره کې مقابله جوړه شوه د اختر پر جادوګر رالل هغې چا ماران د پړو نه جوړ کړل او چا د رسو نه جوړ کړل او چا د لرګو نه جوړ کړل او سیبه دې میدان کې داسې لقېدل قرآن شریف کې الله وایي وجاءوا بسحر عظیم دومره لوی سحر یې راوړه چې الله ورته لوی وایي موسی علیه السلام وایي الله دې سره به څه کوم اوس دا خو ما سره یو کونټی ده او دا خو ټول میدان سیبه د مارانو دغه ډک دی د اژدهاګانو بلا جادوګرو او هغوی خپلې رسۍ او پړې غورځولې دي دې سره به څه کېږي او د فرعون قوم زنده باد نارې لګي مونږ وګټله الله ورته ته وغورځوه امسا وغورځوه تا له خو ما لوی طاقت در کړی دی القې عصواک چې څنګه امسا وغورځوله امسا نه خدای یو اژدها جوړه کړله داسې اژدها یې جوړه کړله چې یو جام د میدان په یو سر کېښوده او بل یې د میدان په بل سر کېښوده او چې دواړه جامې را یو ځای کړې ټول ماران او هغه چې څه چوکې موکې وې ټول تېر شو هر څه ختم او خېټه کې دونه غټوالی م رانغې نو جادوګر په جادوګر پوهېږي مولا پېژني چې دا دی او که دا نه دی مونږ خو تاسو نه پېژنئ تاسو ته خو چې چا پټکې ووه اوږدې جامې یې واچولې او لږې غوندې خوږې خبرې او یو نعت نیمې راته ووایي تاسو وایئ چې دا اوس د دیوبند نه راغی مونږ ته پته لګي چې دا مولا دی او که نه دی وکیل ته وکیل پته لګي مونږ ته خو چې چا سپین جامې واچولې تور کوټ یې واچوي مونږ دا قابل وکیل دی او چې بیا چا په چارده کې په کرسۍ لا کېناستو وکیل ته پته لګي چې دا دی او که دا نه دی داسې ده که نه ده هر چا ته د خپل قوم پته لګي نو جناب هغې ته پته ولګېدله چې دا خو جادوګر نه دی او دا خو د جادو اثر نه موږ جادو کړی به ټولو په یو ژبه آواز وکړئ آمنا برب موسی و هارون په موسی او د هارون په رب زموږ ایمان فرعون وی دا مخکې میټینګ کړی سلام کړی وه مخکې میټینګ کړی زه در پسې لښکر ته یې وی راځئ چې زه ورپسې بل علاج نشته موسی علیه السلام غریب سره د قوم بیا روان شو کور پاتې مالونه پاتې جیدات پاتې هر څه پاتې الله ته یې په کومه لار ځمئ په دې ځه لار ورته الله ښیي روان دي جادوګر هم ورسره دي اوس مسلمانان شو قوم هم ورسره په منډه روان دي تښتي ځکه د فرعون لوی لښکر ورپسې دی اوس ده سره دا طاقت و چې د امسۍ ورته مخامخ کړې وه خو د الله حکم نو دغه دی کې دا کولی شو چې الله نه تپوس کړو چې الله د امسا نه ور مخامخ کړو که یو امسۍ ورته لار کې غورځولې خدای څه د فرعون لښکر نه چې څوک هم پرې نه وي راغلی لیکن الله دغلته منې کړې نه بس د امسا کار اوس نه دی باقي زما کا ځه نیغ ځه او ورپسې شو چې څه منځې لاړل قوم ورته وی لار دې غلطه کړه دا خو په دریاب ورلو دا لار خو په دریاب ختمه شوې ده موسی علیه السلام ما ته خو الله دا لار ښودې ده الله ته یې رجوع کړو په دې ځه شبه چې دریاب ته ورغلل دریاب راغی وی الله خو په دریاب رالم وی شابه دې کونټۍ د دریاب له یوسه چې کونټۍ څنګه دریاب له یوړه دریاب کې ورته خدای لارې جوړې کړې 12 لارې ورته جوړې شي 12 قوم و هر یو قوم چې څوک جګړې ونه کړي چې دا خو د قومونو دغلته جګړه جوړه نه شي هر یو قوم په خپله لار روان دی او هغه اوبه ورته خدای په دې منځ کې داسې ودرولي چې یو بل ویني ما چې دا ونه وایي چې هغه بل قوم جوړ غرق شو روان دي پورې وځي چې فرعون راغی خو هوښیار و هغه وایي چې یاره دا خو دریاب دوی ته کولو شوی دی ما ته خو نه دی قوم ورته اوس بس څه کوو بس هوښیار و پوه شو وایي دا زما د یارې نه دوی ته کولو شو دا زما زور دی لوی خدای خو دی هغه اسې لږه خوا دی خوا کول جبریل علیه السلام راغی اسې ونیو وردن یې کړ او قوم ورپسې شو هلته د موسی علیه السلام پورې وته سره د قومه او دوی په دا منځ کې شو چې په دا منځ کې شو الله موسی علیه السلام ته شابه دی وبوله کونټۍ یوسه د کونټۍ اړه اوبه پې جوختې شوې د فرعون سره د ټول قومه خدای پاک مردار کړ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ختم مردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بخاری شریف کے حدیث کے حضرت جبریل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام لراغے وی اللہ رسولہ وی ارمان کا آغا وقت دلی دے وے کہ زمان آغا منظر دلی دے وے چے فرعون غر کے دا جبریل سمنظرو وی چے کل دے غر کے دا نو ما دا دریاب دا ویخ نوی دا خلوازق لو چغی برلارے کو وی دا دریاب دا ویخ نمی طورا خطر ویستو پا دا خلکی مورتا ورو مندلا دا خلمی والا بندکلا نو ازمائش او تکلیف په بندوي په نیکانو بیا ډېر زیات دي خو اخیری فتحه د چا ده دا د حق ده باطل ختمېدو روس راغی روس او صاحب
قازقستان دی او د ازبکستان دی او د بخارا دی او تاشقند دی او بل دی او بل دی ورپسې په افغانستان راغی. افغانستان دي سم افغانستان کې لوی فساد شروع کړ. د دوی لوی هدف او لوی نشان خو علمای او مدرسې وي. عالمان یې ونیول مړه یې کړل. د دنیا عالمان شهیدان شو. مدرسې یې ختم کړې او چې کوم خلقیان او دهریانو په افغانستان کې ټولو جنډې وړقولې زه بس دین ختم اسلام ختم. خدای نه مني که روس خو خدای نه مني او صاحب په جوماتونو کې استبلې جوړې شو اسونه وتړلی شو. د علماو مدرسې هغې کې بدعملۍ شروع شوې او چې کومې جوماتونه دي هغې نه د اسونو د خرو ګاډۍ جوړې شوې او چې کوم د علماو خانقاهونو بند شو څه درباري مولیان یې ځان سره ملګري کړل او نو ټول علما حق پرستي ختم کړل. الله ورسره څه وکړل؟ هغه روس خدای پاک دړې وړې که که نه داسې ځمکې له شی ولګېده چې اوس غږ هم نشي کولی. که ایمان ورپسې پکې وي ایمان خو نشته خو که غیرت پکې وي نو امریکې دشمنو دا خو امریکې ورسره څه وکړل نو چې امریکا په ګاونډ کې پرته راپارېسي که داسې شی لګېدلی ده چې زر کاله کې هم هغسې بیا طاقت کې نشي راتلی. هغه چې کوم ملکونه یې نیولي وه بیا خدای ذات کړل. افغانستان نه مو تښتېد رسوام شو ذلیلم شو او چې کوم ملکونه یې نیولي وه خدای بیا آزاد کړل. هغې کې نن بیا د اسلام جنډه لقي. ازبکستان آزاد شو د امام بخاري رحمت الله علیه قبر دی د هغه مدرسه ده او هغه درسونه شروع شو. تاجکستان آزاد شو قازقستان آزاد شو ملکونه بیا آزاد شو. امریکا اوس راغلی ده بیا ازمایش شروع دی. په مسلمان خو ګوره وخت په وخت ازمایشي بیا ازمایش شروع دی او دا ازمایش به وي په علماو به وي په عوامو به وي. دا دلته چې دا څه کرتوتونه کېږي که نه دا جوماتونه کې یو ځای بل ځای او دا قصې پسې دا ټول د امریکې چالونه دي. خدای دې تباه و برباد. اوس په افغانستان کې او په عراق کې دغه ځای نه لتې متې شروع کړي دي خو دا به تاسو انشاءالله قریب ووینئ چې خدای به ذلیل او رسوا رخصتوي. او چې څنګه دا د روس د سټیټونو د تقسیم ذریعه شوه دارنګې به د امریکې د سټیټونو تقسیم ذریعه ګرځي. دا به ووینئ خدای به دا دړې وړې کوي. ولې دا زه خو ځانه نه ویم ما مثالونه درکړل. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان دا خدای فیصله ده دا به ختمېږي. تماشه کوه انشاءالله ان قریب به ووینئ. خیر نو کم شی چې لوښی چې ډک شي ډک شي ډک شي ډک شي ډک شي او اوبه پکې ډېرې زیات شي بیا څه کېږي تویږي. او کومه بوجۍ کې چې دانې ورچی 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 او نه ځایږي شلېږي که نه شلېږي. د ظلم یو انتها وي. هغې انتها ته چې ظلم ورسېږي ظالم چوي بیا د اخر ته ډز ناري کې د هغه ظالم ډېر ظالمان هم په دنیا کې دا واړه واړه نه لیدل چې خدای مردار کړل. دقه رنګې دا غټ ظالم دی وبې ویني دا به خدای دړې وړې کړي دا به خدای ټوټې ټوټې کړي. فارس یو وخت کې لکه د امریکې سپر طاقت و خدای ټوټې ټوټې کړ. روم یو وخت کې لکه د امریکې سپر طاقت و خدای ټوټې ټوټې کړل. تاتاریانو او راغلل او په عراق باندې حمله وکړه. تاتار هغه ډېر لوی فتنه وه. تاتاریان کتابونه یې راوړل. بغداد کې خو لوی دین او لوی مدرسې وې. د بغداد او د کوفې او د دغه علاقو نه هغه امام بخاري هلته کې درسونه کړي دي. امام ابو حنیفه هلته تېر شوی دی. حضرت علي رضی الله عنه په کوفه کې صحابه کرام کوفې ته منتقل شوي دي. کوفه کې د دنیا دینو او مدرسې وې جوماتونه تاتاریان رالل. الله اکبر چې رالل هلاکو خان ته ګوره دا رالل صاحبه او دغه کتابونه یې راوړل او د دجلې په دریاب کې وغورځول او دونه کتابونه او دومره د لاس لیکلي کتابونه چې په دریاب کې د هغې نه پل جوړ شو. خلک به په هغه کتابونو پورې وتل لا پورې وتل دومره کتابونه او هغه په لاس لیکلي شوي وو د هغې هغه خطونه په هغه اوبو کې ویلې شو. دومره اندازه ولګوي چې د هغې دریاب اوبو نه سی جوړه شوه. دونه هغه د لاسو د لیکلو د قلمونو هغه سی په هغه کاغذونو کې پرته وه چې خلکو به بیا لیکل کول نو سی به یې نه جوړول. د دریاب ته به تلل او د هغې نه به یې مشواڼې ډکول او په هغې به یې خطونه لیکل. دومره زور خدای د هغوی زور هم ختم کړ. ویلې کړل او هغې ملکونو باندې بیا خدای د اسلام جنډه راوسته. داسې به خدای کوي انشاءالله العزیز په افغانستان او دغه رنګې ورپسې په عراق باندې او په دې علاقو به خدای پاک د اسلام جنډه انشاءالله بیا اوچتی. کم از کم د دې مسلمانانو دا چغې او دعاګانې به هم خدای قبلی کړي او دا پلید ته د افغانستان نه خدای وایي زموږ وطن کې به امن راشي هر څه به ټیک ټاک شي. دا د خدای د کتاب بینا ده. بیت الله دا د کافرو په قبضه کې 360 بوتان په مطاف کې ولاړو. دا چې کوم ځای کې طواف کېږي هغې ته مطاف وایي. 360 بوتان د ورځو په حساب ځکه دروازې د کالم 360 څه د پاسه بوتان پراته دي او د بیت الله په منځ کې د ابراهیم علیه السلام بوت پروت دی دننه او د اسماعیل علیه السلام او په لاس کې د جوارۍ نښې ورکړي دي. د جوارۍ چې دا جواري دوی مونږ ته ښولې ده. په دې ټوله دنیا کې د جوماتونو چې په مخ د ځمکه څومره جوماتونه دي
دا د 2005 عیسوي د هغې هغه تعداد دی چې هغې ذکر کړی دی. نو هغې په خپل ریپورټ کې په 2006 کې بیا شایع شوی دی. هغې په خپل ریپورټ کې لیکلی دی چې په ټوله دنیا کې په مخ د ځمکه 1,15 عبادت خانې دي، مجموعي عبادت خانې 1,15. په دې 1,15 عبادت خانو کې 50 لکه د عیسایانو ګرجې غیښولې دي او 8 لکه پکې د 18 لکه د هندوانو مندرونه ښولې دي. 18 لکه وایي د هندوانو مندرونه دي او 15 لکه د دې نورو ملتونو لکه مجوسیان شو، یهودیان شو، فارسیان شو، د هغې عبادت خانې ښولې دي او د مسلمانانو جوماتونه 1,02 لکه ښولې دي. نو اول نمبر په ټوله دنیا کې د مسلمانانو جوماتونه شو 1,02 لکه او بیا دویم نمبر د عیسایانو ګرجې 50 لکه او بیا د هندوانو مندرونه 18 لکه او دا باقي 15 لکه د باقي قومونو عبادت خانې دي. نو دا د خدای فضل دی چې د مسلمانانو جوماتونه په مخ د ځمکه د ټولو نه زیات دي. اوس هغې چې کومه سروې کړې وه، ظاهره خبره ده چې دا سروې به هغې د ښاریو او د غټو غټو کلیو کړي، بانډو ته هغې نه دي راغلي، زمونږ سرکي ته او غزګي ته دې میرو ته یا جلو او ډیرې ته هغوی نه دي تللی. نو که دا ټولې بانډې د ټولې دنیا بانډې او دیهات او هغې جوماتونه شمارې، نو زما ګمان دا دی چې د دې تعداد به انشاءالله چې د کروڑونو نه هم زیات دي. د عیسایانو د مندرونو او د نور عبادت خانو زمونږ د جومات منځ کې بنیادي فرق دی. فرق څه دی؟ د نورو قومونو عبادت خانې همیشه په عبادت آبادي نی او زمونږ جوماتونه همیشه په عبادت باندې آباد دي. ټول وایي الحمدلله. دا یو فرق شو. هغه څنګه رونو ادا دي چې زمونږ په جوماتونو کې ساره منځ کېږي د شپې په اوله حصه کې پېشمني منځ کېږي، پکې تهجد له مسلمانان راځي او بیا د سحر مانځل هم راځي پکې منځ کوي. نمبر 1 د ماسپښین بیا د خوب ټیم دی او د ګرمۍ ټیم دی او د کار وخت بیا جومات ته بعد د مانځله خلک راځي. مازدیګر د ورزش او د دمې او د دوستانو د ملاقات ځای دی، بیا د جومات آباد دی. ماښام نور پرېواته وخت کې بیا خلک جومات ته راځي، بیا د جومات آباد دی او ماسخوتن د خوب لومبې ټیم دی، بیا د جومات آباد دی. یعنی دا اهم وختونه دي او په دې اهم وختونو کې د مسلمانانو جوماتونه آباد دي او د عیسایانو داسې نه دي. هغوی په هفته کې یو ځل راځي، هغوی په میاشت کې یو ځل راځي، هغوی په کال کې یو ځل خپل عبادت خانې ته راځي او باقي جرنده پرتی او زمونږ جومات کولو پروت دی جرنده نه. دویم زمونږ جوماتونو کې د الله فضل دی مدرسې دي. په دې ټولو جوماتونو کې ګورئ نو د سار د مانځه نه پس خلک ناست دي او د قرآن شریف تلاوت کوي او که چاله نه وردي نو امام ناست دي، چاته وي الف ضربه او بې ضربه شابه وایه، الف لام زر الحی میم زر حمدال پیدو، او چاته جنازه خی، چاته عقیده خی او چاته منځ خی. دا تقریبا داسې جومات بني کې دا درس پکې نه کېږي او مازدیګر پکې بیا دغسې درسونه شروع دي. او زه یو ځل تللی وم دې صدر کې یو ګرجه ده، ما وی راشه را دې سیل وکړه چې دې کې دننه څه دي. زه چې ورغلم عام خلک نه پرېږدي، ما ورسره خپل تعارف وکړو. وی ته څنګه راغلی؟ مې زه ستاسو د عبادت ګورم. د هغې عبادت څو؟ هغې یو ښځه راله او یو ډایس پروت و، هغې ته مخامخ ودرېده او انجیل شریف یې کولاو کړ او د انجیل شریف نه هغې په هغه انګریزۍ کې یو څو ټکي وویل هغې ښځې او بیا خلکو لاسونه اوچت کړل او ښکته پورته شو، قصه خلاصه شوه، لاړل خواره شو. دوی وکړه ما ستاسو عبادت وي دغه زمونږ عبادت و چې ته ولیده او مې د انجیل شریف خدمت وي دغه و چې ما وی او دوی واورېده. وی ستاسو څه سسټم دی؟ مې الحمدلله ته انجیل یوازې وی، نور واورېد، نور کتاب له ګوتې یو نړۍ او زمونږ هر مسلمان د خپل کتاب قرآن شریف تلاوت کوي. د خدای فضل. او تاسو هم چوړیان ټول راغونډ شوي وو، ټول چوړیانو او مې تاسو دا کمزورې طبقه دا چوړیان مړیان، هغې ته خو مې خیر چوړیانو نه وې، دا کمزورې طبقه راغونډ شوې، هغې واورېد او تا دې ښځې دوه درې ټکې ووې او الحمدلله زمونږ د کمزوري نه تر مالدار او بادشاه پورې جومات ته راځي او خدای ته سر ښکته کوي. او درېم نمبر
ستاسو خاص ټیم دی او زمون خاص ټیم نشته. زمون 24 غنټې جمعه ته به او د قرآن شریف تلاوت او د قرآن شریف درس او په مختلفو ژبو کې د قرآن شریف ترجمه او تفسیر دا زمونږ د جماعتونو هغه آبادي ده. دا د خدای فضل. مفتی صاحب د مسجد نبوي خبر وکړ. مسجد نبوي نه مخکې لومړي جومات د بیت الله نه پس په مخ د ځمکه د حضور پاک د نبوت نه پس لومړي جومات هغه مسجد قبا دی. ان اول مسجد وضع للناس للذي ببکه. دا خو مکه مکرمه شو. دا خو د الله د طرف نه وضع شوی تاریخ درته مفتی صاحب بیان کو. او بیا لومبی جماعت د حضور پاک په زمانه کې مسجد قبا دی. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. دا مسجد قبا دی. او چې حضور پاک کله هجرت وکړو نو یو صحابي د کلثوم ابن هدم رضی الله عنه اگر جماعت ته ځای وبخه. نبی علیہ السلام یې دلته جماعت جوړو. هجرت ور لومبی حوالیو ته شوی دی. دا کم ته چې قبا وای او کم کې دا مسجد قبا دی. صحابي وی کلثوم ابن هدم وی زه وله ځای ورکوم. نبی علیہ السلام وی ډېره ښه ده او صحابه پکې خدمت شروع کو. او قسم دی او صحابي فرمایي وی رسول الله مبارک چې به خښته راواغېسته کچه خښتې وې او تیږې وې وی مونږ به ورمنډې که چې صاحب ته به ګوتې نوړې دا به مونږ وړو. وی مونږ به ترې واغېسته. وی نبی علیہ السلام به بله تیږه راواغېسته. مونږ به ورمنډې کړې هغه به هم ترې دا ګوتو کړه هغې به زر بله راواغېسته. مونږ وی صاحب تاسو تماشه کوې او دعا کوې ته خو میلمه مې اوس رالی هجرت دی او که څوارلس ورځې مزل دې په لاره کړی دی کم و بیش. وی ولې ستاسو ثواب او اجر خوښ دی او زما نه دی خوښ. هغه جومات جوړ شو مسجد قبا. کلثوم ابن هدم رضی الله عنه ځای ورکړ. لیکن ثواب څومره دی اوس د اندازې ته لږ ګورئ. دغه مسجد قبا له خدای پاک ګوره هغه چې چا پکې خدمت وکړه چې رسول الله مبارک و د هغه ملګري او چا ځای ورکړه هغې له خدای هغه خدمت صلې په څه ورکوي. نبی علیہ السلام فرمائی وی چا چې په مسجد قبا کې 2 رکعاته مونځ وکړو الله به دې سړي له د دې 2 رکعاتو په برکت د عمرې ثواب ورکړي. عمره څومره ګران شی دی. اوس تاسو اندازه ولئ کې څومره مونځونه کېږي. دا څومره حاجیان چې لاړ شي 3 لاکه دا ټول مدینې شریفې ته ځي او دا ټول په مسجد قبا کې مونځ کوي او 2 رکعاته نه کوي. څوک وایي دا 2 رکعاته ثواب مې پلار ته وبخه. څوک یې 2 رکعاتو ثواب مې مور ته وبخه. څوک یې 2 رکعاتو ثواب مې دوست ته وبخه. یو کس پکې شل او 40 رکعاته کوي او دې یو ځل هم نه ځي 3 ځله او 4 ځله دا حاجیان دي. دارنګې په رمضان کې دا په لکونو خلک چې عمرې له لاړ شي. دارنګې چې دا اوس یعنې روزانه زما په خپله اندازه روزانه به په هغې کې 2 لکه خلک په سوونو او په شلګونو رکعاتو منځونه کوي. د دې نه اربونه تیربونه نه هم زیات جوړېږي. دا چې څومره ثواب د دې 2 رکعاتو د عمرې د هر چا دی دا په اربونه کیربونه پکې منځ کوي. د دې برابر ثواب به د هغه صحابي کې کلثوم ابن هدم چې چا ځای ورکړی او چا ړومبې تعمیر کړی. څومره لوی اجر. بیا راغلل مدینې شریفې ته. دا چې اوس کوم ځای مسجد نبوي دی نو 2 ماشومانو سهیل او سهل د هغوی ځای نو نبی علیہ السلام مبارک ته په بیه واغش. حضرت ابوبکر پیسې ورکړې او هغه ځای څونه هغه 50 ضربې 60 ګزو 50 ګز او 60 ګز د هغې اندازه یو جانب 50 ګز او بل 80 ګزه. بیا د حضور پاک په زمانه کې لږه توسیع شو چې خلک زیات شو نو بیا 100 بای 100 شو 100 ګزه اوږد او 100 ګزه پلن. هغه د حضور پاک د زمانه چې کوم جومات و په هغې اوس هم په استنو باندې بره لیکلی دي حد مسجد النبي صلی الله علیه وسلم 100 بای 100 ګز. او د حضور پاک مبارک په زمانه کې لاندې پکې نه سنگ مرمر او نه پکې ماربلو چانکر پراتو دا نری نری کاڼې. صحابه به راوړل چې باران به شو خټې به شوې نو په زولو کې به چانکر راوړل او په ځمکه به یې خورول او بره چت لنټرینو بره په چت خاوره خټم نه وه عریش سپرو چې باران به وشو څڅېده به. حضور پاک یو ځل اعتکاف کو. یو صحابي فرمایي وی قسم د جومات څڅېدلی و وی ما د حضور پاک په تندي مبارک او په پوزه مبارکه د ځمکې خټه ولیدله.
بره چت د سانګو دی د کجورو او لاندې چت لاندې ځمکه هغې کې نری نری چانکر پراته دي دا کم جومات دا د حضور پاک جومات مسجد النبی صلی الله علیه وسلم مسجد النبوی مسجد النبی او کم مزیدار جومات په مخ د ځمکه هغې نه اوچت ځای بل نشته ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه وی زما د منبر او د کوټې منځ کې چې کومه ځمکه ده د جنت د باغچو باغچه ده و منبري علی حوضي او منبر مې د حوض کوثر په غاړه پروت نو علماء توجیحات لیکي او محدثین خو اسانه توجیه چې علماو لیکلي دا هغه دا ده وی دا ځمکه به خدای د قیامت په ورځ په جنت کې به کېږي او د حوض کوثر دا ځمکه به الله والي د دې منبر او د حوض کوثر په غاړه به کېږي ځکه چې هلته حاجیان لاړ شي وی دا سوال دی کوي چې الله دنیا کې دې د جنت ځمکې له راوستم او آخرت کې مې د جنت ځمکه نصیب نو دومره بهترینه ځمکه او لاندې م کچه او بره م کچه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې همغسې وه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لږ جومات کولاو که خو چت یې صرف د کجورو ستنې ورته نوې کړې او چت یې نوې که همقسې څانګې وې حضرت عثمان رضی الله عنه چې راغی هغه وی دا چت سپړم جومات یې وسپړده او ورلی صاحب عجیبه تعمیر ورکه صحابه اعتراض وکړه وی دا ته څه کې د حضور پاک مبارک او ستا نه مخکې د دوو خلیفګانو زمانه کې جومات کچاو او ته یې ولې پخې وی ما د دې روضې مبارکې د صاحب نه اورېدلې دي د خپل ښکلي ملګري او د خپل ښکلي پیشوا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلې دي چې د چا خپل کورونه پاخي او جومات کچی نو دا مناسبه نه ده دا بېادبي ده نو د حضور پاک زمانه کې کورونه کچو نو جومات هم کچو اوس د خلکو کورونه پاخه دي او جومات کچري دا جومات بېادبي ده بل د بهر نه لوی لوی خلک بادشاهان مسلمانان شو هغوی راځي دي جومات ته دا زموږ دارالخلافه ده او زموږ د خلافت ځای دی نو موږ پورې خان دي چې خپل کورونه څنګه دي او جومات هم څنګه دی نو یې دې نوې جوړوم او زه پې د بیت المال پیسې نه لګوم ذاتي پیسې پې لګوم نو ذاتي خرچه پې وکړه د برمانه یې ورته ساګوان لرګې راوړم ساګوان ساج ورته وایي په عربۍ کې د نختر نه قیمتي لرګې دی د هندوان چې خپل قیمتي سړی سوځی اندرا ګاندي چې سوځوله نو د ساګوان لرګې یې وله راوړه نو په هغې یې وسوځوله دا قیمتي لرګې دی ساج ورته وایي نو د برمانې د ساګوان لرګې وله راوړه او صیبه د اټلي نه ورته کاڼي راوړل اعلی منقش یو ستن د یو کاڼي او بره د سرو زرو نقشو نګار پې وکړو او لاندې مو ورته د سرو زرو نقشو نګار وکړو او چت یې وله مکمل د ساګوان د لرګي جوړ کړو اعلی جومات حضرت عثمان جوړ کړو وی فکر مه کوئ ذاتي پیسه لګوم د بیت المال پیسه نه لګوم جومات ډېر خشته مزین شو د حضور پاک مبارک زمانه کې مدینه منوره کې نور جوماتونه مو مسجد د ابو سلمه مسجد د بنو حارثه دا جوماتونه مو مدینه شریفه کې رونو دا زمونږ د دین دا جوماتونه زمونږ د دین قلاګانې دي ګورې د عبادت ځای یوازې نه دی دا مدرسین دي او د عبادت خانین دي او دا د الله د نزدېکت ذرایم دي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر وی جماعت هغه څوک جوړوي چې د الله او پر یوم الاخر ایمان یې ولې ځکه جومات کې الله خوشحاله نو چې خدای مني جومات به جوړوي جومات کې د الله عبادت کوي نو چې الله مني عبادت به پکې وکړي جومات کې الله ته ځان نږدې کوي چې الله مني ځان به ور نږدې کړي او آخرت مني ولې د نیت چې جومات جوړ کړم نو ثواب به میلاویږي ثواب خو آخرت کې میلاویږي جومات جوړ کړم جنت به میلاوي جنت خو آخرت سره تعلق لري جومات جوړ کړم د هغې وزن عمل به مې په جنت په آخرت کې وي نو آخرت مني اوس علما لیکي انما یعمرو لفظ ذکر شو یعمرو دا معنا یوازې نه ده چې تعمیر موږ پښتو کې چې تعمیر ورته وایو دې ته عربۍ کې بنا وایي بنا یبني بناء دا موږ چې تعمیر وایو دا زموږ د اردو د پښتو لفظ دی بنا یبني بناء
یا تاسیس اسس یؤسس تاسیسا. نو خدای پاک دانوي چې انما یبني مساجد الله یعمرو لفظی وي او د تعمیر دو معنی دي. دې تم تعمیر وي چې دا ګټه کې دی او بنیاد جوړ کې، او تعمیر دې تم وي چې هدایت باندې آباد کې. لفظ مطلق انما یعمر مساجد الله دواړو معنو له شامل دي. جماعت آبادی کوي، هغه څه تاسیس یې کوي، بنا یې کوي، رفع د قواعدو د بنیادونو یې کوي. یو معنا دا شو. دویمه معنا څه ده؟ انما یعمر مساجد الله، هدایت آباد ساتي، منځ پکې کوي، تلاوت پکې کوي، او درس و تدریس پکې کوي، او تهجد پکې کوي. نو تعمیر دو معنی شي. من آمن بالله وجموي واليوم الاخر وجمم درتوي واقام الصلاه. منځ کوي پابندۍ سره، ځکه جمعات د پابندۍ ځای دی. عیسائیان خو رهبانی. آج हम लोग खेलने वाले हैं कैनिवल ऑफ टेरर. ये गेम बहुत ज़्यादा मशहूर है, रॉब्लॉक्स का सबसे मोस्ट वायरल गेम है और लोगों ने बहुत ज़्यादा बताया गया है कि ये गेम कोई गोश्तों से ढका हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्ड है. आज मैं इसको खेल के आप लोग को एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जिसको खेलने का एक्सपीरियंस क्या है हमारा. सो चले अभी चलते हैं. हाँ आप क्या करते हैं? Oh, we have unlocked हमें ना ये हमें टास्क वगैरह देगा, लेकिन हमें कोई टास्क वगैरह की ज़रूरत है नहीं. टास्क वगैरह मतलब हिंट वगैरह. और हमारी जो है ना एंट्री ही इस क्लाउन के मुंह से होने वाली है. बहुत खतरनाक है भाई. और मुझे सामने ट्रेन दिख रही है, तो हम लोग ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है ना. चलो टीन टीन टिकट विकट लेंगे. ये क्या सीरियसली यहाँ पर टिकट वाले भैया ही नहीं है. गोस्ट ट्रेन, हड्डी कंकाल वंकाल पड़े हैं मुझे. मुझे कोई ट्रेन चलने लायक जगह नहीं दिख रही. बता दो मुझे. लगता है यहाँ पे ना ट्रेन क्रैश हुई है और इतनी बुरी तरीके से हुई है ना कि कुछ कुछ चट्टानें यहाँ पे बच गई हैं, और बाकी जो चट्टानी थी ना वो सारी की सारी लावा में जल गई थी. और ये कैसे सी जगह है ना, और ये गुब्बारे किसका है, और मुझे कहाँ पे जाना है. लगता है नीचे जाना है मुझे, क्योंकि गुब्बारे वही टूटा है. और मेरा हाथ फिसल गया, लेकिन यहाँ पर अच्छी से जंप पाए हम लोग ने. यार इसके मुँह में देखो ना गंदा सा ग्रीन ग्रीन पानी जा रहा है, और उसको इतना सारा गंदा ऐसा लग रहा है ना हम लोग ना अब इस मॉन्स्टर के मुँह में जा रहे हैं. लेकिन आई डोंट नो गो टू दिस मॉन्स्टर माउथ. अब हमें सीरियसली इस बलून्स के ऊपर जाना है. तो जल्दी जल्दी से चलते हैं, सही है ना. जल्दी से चले जाते हैं हम लोग, ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हैं. अभी चलते हैं हम लोग. हमें फिर से जो है ना थोड़ा सा हिंट वगैरह दे रहे हैं, लेकिन हमें हिंट की कोई ज़रूरत नहीं है. हम लोग खुद से जा सकते हैं. ओह नो, बाल न जल जाए मेरे. भाग भाग भाग. क्या हो गया? और ये नीचे इतना ख़तरनाक खाई है, इसलिए हमें खाई में नहीं करना है. इस गेम को हम लोग 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे. आज हम लोग आधा करेंगे, फिर कल हम लोग आधा करेंगे, ठीक है. और इसको हम लोग करते हैं आज. अरे यार बिल्कुल आ ही गए थे. मुझे नाचने का किसने बोला था कि इतना ज़्यादा नाचे. ओ खाई में गिर गई है. अबे रुक जाना. इस जगह से तो मैंने कुछ बना के रखा. बच्चा
दूसरा भी खेल लेगा इस जगह को। तो जाना ही है ना तो वही चीज से चले जाओ, साइड में से जाने की क्या ही जरूरत है। फिर हमारा चेक पॉइंट सेट हो चुका है और अंदर में से जोकर के हाथ निकल रहे हैं, यानी कहाँ कहाँ से क्या कुछ निकल रहा है। यार वीडियो लंबी हो जाए इससे पहले हमें ना आधा गेम खेल लेना है आज। हो सकता है हम इस गेम को 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लें, 3 पार्ट्स में भी हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान नहीं था मेरा, अभी हम लोग ना इसको बाहर कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ओहो मसला है। 1 लास्ट, ठीक है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और फिर 8वां। वही तरह ही बंदी है ये भी, देखो कितनी जल्दी जल्दी जा रही है। ओहो वो मुझसे चली भी गई होगी। ठीक है लास्ट वन, ओके तो किस लिए खड़ा है, ऊपर जाना है लगता है अभी। ये लगता है ना मेरे लिए रुका हुआ था, मैं आने लग गई तो ये भी आने लग गया। ओहो वहाँ से कोई आ रहा है, ये बंदा तो फिर से आ गया और आधा तो बुच्ची तरह खड़ा होता। ये जब एक दफा चलने लग जाता है ना फिर उनसे आगे चला जाता है, बुच्ची तरह तो ये खड़ा होता ही है। ओहो यार, अच्छा ठीक है 1 लास्ट, ठीक है ना, और इस बार मुझे नहीं देनी। अपनी गोली से झोपड़ी को हटा, थोड़ा सा दूर करो, आप बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। अब मुझे ठीक से कुछ नज़र आ भी रहा है, पहले तो इसका झोपड़ा था ना मेरे को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। इसमें भी गिरने जाऊँ तो इसका ख्याल रखना है। और कितना ऊपर जाना है, हमें बहुत ही ऊपर जाना है। एक दफ़ा मैंने इनको गिना भी था जब मैं छोटी थी, एक दफ़ा मैंने इस गेम को स्केप किया था, लेकिन मैं बहुत ही छोटी थी, कुछ भी नहीं समझती थी। और जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि ये गेम तो मैं पहले खेल चुकी हूँ, तो मैं अभी इसको फिर से खेल रही हूँ। लेकिन मेरा ना पूरा 5 या 6 साल तो हो चुका है कि तो मैं इस गेम को खेली हूँ। यहाँ पर जो है ना मैं गिर गई, इतना ऊपर पहुँचने के बाद उस पाइप के ऊपर जाती सामने जाती मेरे चेक पॉइंट सेट हो जाता लगता है। हाँ हो जाता है यार, ऐसा भी नहीं है। ठीक है 1 लास्ट, सही है ना, लास्ट 1। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। जल्दी जल्दी से ऊपर चलते हैं, अब ज़्यादा बकवास नहीं, ठीक है ना। इस बार में गिरी ना अच्छा नहीं होता। बंदा अभी तक नीचे खड़ा है यार, उस बंदे को क्यों देख रहे हो, अपने रास्ते को देखना चाहिए ना मेरे को। मेरे वहाँ सामने जाऊंगी ना मैं तो मेरा पॉइंट सेट हो जाएगा, मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं भी गिर ही जाती है एकदम। ओ मजाक हो रही है, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। अगर आपको
5 के भी वहाँ वापस गिर रही हूँ। ठीक है, 1 लास्ट। और ऐसे मैं ना कुछ वाटर स्पोर्ट्स के लिए ना ऊपर आ चुकी हूँ। और मेरा पॉइंट सेट हो चुका है। और अब शायद मुझे इस पाइप के ऊपर जाना है, और इस पाइप के ऊपर तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। मैं इस पाइप के ऊपर भी जाऊँगी। सो हार्ड, बट आपकी बहन है ना, कर लेगी। इट्स so easy to your sister। आपकी बहन के लिए बहुत इजी है, आपकी बहन कर लेगी इसको। तो आप लोग एक लाइक कर दो बस। ठीक है गाइस, हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे और तब हम लोग इस पाइप के ऊपर चलेंगे। अभी के लिए